د خپلواکۍ په ورېښمین د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د یو کلینیک بمبارول بشري جنایت بللی او یا د پیښه یې په کلکو ټکو غندلې ده. په هغه اعلامیه کې چې د حامد کرزي له دفتره خپره شوې، نوموړي د ولس د ځان او مال ساتنې لومړی درجه مسؤلیت په حکومت اچولی او له همدې کبله په حکومت غږ کړی چې له خپلو نظامي عملیاتو لاس واخلي او افغانستان کې ورانوونکي جګړې پای ته ورسوي. حامد کرزي د دې ترڅنګ د جګړې په دواړو لوریو د روانې جګړې بندولو غږ کړی او په ټینګه یې ورڅخه غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او تفاهم له لارې په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره ګامونه پورته کړي. د اعلامیه په پای کې ښاغلي کرزي د کندوز د هوایي برید له قربانیو سره د غمرازۍ ښکاره کولو ترڅنګ هغوی ته استدعا کړې ده. پخوانی جمهور رئیس د لوی خدای جل جلاله له درباره د دغې غمجنې پیښې شهیدانو ته د جنت، کورنیو ته د جمیل صبر او ټپیانو ته د سملاسي روغتیا استدعا کوي. باید وویل شي چې 2 ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې په کرونا وبا د اخته ناروغانو د درملنې په یو کلینیک هوایي برید کې ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې وه چې د طالبانو او پخواني ولسمشر کرزي په ګډون د هیواد ګڼ شمېر سیاسي مشرانو دغه پیښه وغندله او بشري جنایت یې وبللو.